بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکي ستاسو په خدمت کې یم. دا ستاسو د چمتووالي د دورې، لکه کله چې تاسو ښوونځي ته ځئ څنګه باید چمتو شئ، څنګه ځانونه آماده کړئ ښوونځي ته، دا تاسو ته یوه لنډه لارښود ده. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ته په دوو مخکینیو زده کړو کې چې ویلو، هغه تاسو ته موږ ټولې لارښوونې کړې وې. په اوله کې تاسو ولیدل، تاسو ته مو ښودل ښوونځی، ټولګی، ټولګیوال، چاپېریال د ښوونځي خپله چې شي ته وایي. لکه تاسو ټول پوه شوئ چې ښوونځی د روزنې او د علم او زده کړې ځای دی. ښه ګرانو دوستانو، یعنې دا هر څه چې دي تاسو په ښوونځي کې باید پوه شئ. په اوله کې تاسو ښوونځی وپېژنده او وروسته له هغې تاسو باید پوه شئ چې ښوونکی تاسو ته چلته لاړ شئ څه وایي. دا ټول د یو ښوونکي وظیفه ده چې تاسو پوه کړي چې تاسو باید څه وکړئ، چې څنګه تاسو پوه شوئ چې سهار پاڅېږئ باید چې خپل ځایونه ټول کړئ، خپل د مکتب وسایل، خپل د خوب وسایل، هیڅ هم ګډوډ پرې نه دی. کور باید چې ډېر پاک، صاف او منظمه وي. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته ګورئ، دا د یو تشناب انځور دی. دا ضروري نه ده چې موږ باید په خپل تشنابو کې یا په خپل کورو کې ډېر قیمتي شیان ولرو یا ډېر ښه شیان ولرو یا هر څه چې لرو، هر څه چې کور کې باید هغه پاک وي. که هغه د هر شي نه جوړ شوي هغه باید پاک وي. یعنې کوم لوښي کې چې موږ ډوډۍ خورو هغه باید پاک وي. که هغه د هر شي نه جوړي، که د اوسپنې، که د نکلي، که د پلاستیکي، که شیشه‌یي، پاک وي. دا صرف یو انځور دی چې تاسو ته موږ لارښوونه کوو چې څه رقم باید وي. دا په دې معنا نه ده چې تاسو باید کور کې دغسې یو شی ولرئ. تاسو کولی شئ ډېر اسان یو کاغذي قطۍ چې چیش نه پاتې او یا هم یو پلاستیکي سبت وړوکی کولی شئ تشناب کې کیدئ. خپل بعضې شیان ورسره، مثلا یو پاک ګیلاس کیدئ، هغې کې خپل د غاښونو برش، هغې کې د لاس دستمالونه، هغې کې مثلا کاغذ تشناب یو ځای کې منظمه کیدئ. داسې نه چې برش خپل د تشناب مخه کې کیدئ یا په دستشوی کې کیدئ یا یې په ځمکه کیدئ یا یې په کومې چوکۍ کیدئ. نه، که کله تاسو صابون هم اخلئ، کله هم چې صابون وکارو باید چې بیرته یې په خپل ځای کې کیدئ. دا صرف د انځور تاسو ته درښایي چې څنګه یو منظمه ژوند وکړئ. دا نه چې باید عین شی وسایل تاسو ولرئ چې هغې سره جوړ کړئ. چې تاسو اوس ووایئ چې داسې سبد خو موږ نه لرو، موږ دا کاغذ تشناب چش کې کیدو. نه، یعنې دا کاغذ تاسو په ځمکه باندې مه ږدئ، د تشناب په مخه باندې مه ږدئ. اوبه باندې غورځېږي، مثلا مرداریږي، میکروبونه نیسي. دا کولی شي چې تاسو پاس یو چیرته کیدئ چې ښه په اسانه یې کله غواړئ نو استفاده کړئ. که صابون اخلئ، لاس ورسره پرې مینځئ. داسې مه کوئ چې صابون په ځمکه کیدئ. صابون بیرته هماغه خپله صابونداني، وړه صابوندانیګۍ لرئ، هغې کې بیرته خپل صابون کیدئ. په ځمکه یې هېڅکله مه ږدئ چې د ځمکې میکروبونه ځان سره راټولوي. ګرانو زده کوونکو، دا هم د یو بل تشناب انځور دی چې تاسو ګورئ. اکثرا داسې تشنابونه په بعضې رستورانونو کې یا بعضې هوټلونو کې یا بعضې ځایونو کې چې تاسو ځئ یا مکتبونو کې، ښوونځو ته چې تاسو کله ځئ هلته یو تشناب نه وي، مثلا 2، 3، 15، ځکه هلته زده کوونکي ډېر دي، ښوونکي ډېر دي، خلک ډېر دي، نو تشنابونه ډېر دي. یعنې دا یوازې نه چې تاسو ماشومان باید یاد کړئ، دا به چې غټان هم په دې پاملرنه وکړي چې کله مکتب ته ځي، کله کم هوټل ته ځي یا کله کم دفتر ته ځي، هغې تشناب که چې کله کاروئ باید چې بیرته دا وګورئ څومره پاک دی. داسې نه چې اوس یوازې موږ خپل کور پاک کړو. هر چیرته چې ځو تاسو انشاءالله چې دا کرونا خلاصه شي، دا وضعیت سم شي، تاسو بیرته خپلو ښوونځو ته ځئ. دا نه چې یوازې دا نصیحت ستاسو کور دپاره دی چې کور پاک کئ، ښوونځي کې یا د باندې یا چا کره لاړ شئ خیر دی که هر څه وکړه. نه ګرانو، زه پوهېږم چې تاسو ډېر پاک ماشومان هستئ، ماشاءالله تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې څه رقم پاک وئ. که مکتب ته هم ځئ تشناب باید مردار نه وي،
که مثلا که تشنابونو ته نورو ته همیشه کارمندان یا نوري چې پاکه که تاسو کوم ځای ګورئ هم چې شیشه پکې غورځېدلي د مکتب ته ښوونځي په چاپېریالو کې که تاسو کله لوبېږئ که یو کاغذ هم ګورئ چېرته د کثافاتو قطعي د کثافاتو ساتلي هغه کاغذ جي کئ داسې هېڅکله فکر مه کوئ چې دا کاغذ خو ما نه دی اچولی دا ولې باید زه جي کړم نه ګرانو دا که هر چا اچولی دا باید چې شي ځکه ښوونځی هم زموږ دویم کور دی تاسو هلته زده کړه کوئ څه باید وکئ ځایونه پاک او منظم وساتئ ښه ګرانو دا هم هماغه شان د بل تشناب دلته مې تاسو ته څو انځورونه چمتو کړي دي چې تاسو دې کې وګورئ چې یعنی هر ځای کې باید پاکي هر رقم تشناب کوي که چېرته د خپل د کوري که چېرته د بل چا د کوري که د ښوونځي د کوم دفتري باید چې شي پاکي او دلته تاسو ګورئ مثلا دستشوی دی صابون که دستشوی هم نه تاسو ډېر ساده کولی شئ یو سطلګي کې اوبه واخلئ یو لوټه کې اوبه واخلئ اوبه ځان ته جوړې کړئ یو چېرته کښېنئ صابون سره پاک لاسونه پرېمینځئ صابون بیرته خپل ځای کې کېږدئ صابوندانې کې او ویسئ تشناب کې په قلاره کېږدئ داسې نه که اویلی کې لاسونه وینځل صابون هم همالته پرېږدئ لوټه هم همالته پرېږدئ نه ګرانه ځکه څه حیوانات راځي لکه پیشو یا ویلی کې یا مثلا چرګانې یا یوش هغه څو ټول راځي مثلا هغه صابون د پاسه هم تېرېږي دا ټول چې دی میکروب جمع کېږي چې دا ستاسو صحت ته ډېر مضره دي ښه ګرانو دلته ګورئ چې دا هم یو وړوکی هلک دی تاسو غوندې دا هم ګورئ راغلی او په خپله خپل لاسونه وینځي تاسو کوشش وکړئ چې څومره کولی شئ خپل کار په خپله وکئ بل چاته یې مه پرېږدئ چې یا مور راشي ستاسو لاس وینځي یا خور هو که کله کوم کار کې ستونزه لرئ یا هغه تاسو ته سخته وي تاسو کولی شئ چې بل چا نه مرسته وغواړئ خو که څومره هم کولی شئ اول کوشش وکړئ چې په خپله یې وکړئ همدغه شان چې دا ماشوم دی دلته دا وړوکی ماشوم څه کوي لامبي یا خپل سر وینځي ګرانو دوستانو ګرانو زده کوونکو تاسو که امکاناتی که کولی شئ یعنی که هر سهار پاڅېږئ او لږې ګرمې اوبه په ځان واچوئ یعنی سر وینځئ یا یو حمام واخلئ نو هغه تاسو ته ډېر مفید دی ځکه تاسو چې خوب نه پاڅېږئ لږ ستړي غوندې ښکارئ لږ کله خوب پوره نه وي کله غواړئ چې بیرته وده شئ ښه نن ښوونځي ته نه ځو یا نن لمونځ نشو کولی یا نن سبق نشو ویلی نو که تاسو سره امکانات دي او کولی شئ که سهار زر یو لنډو کې هر سهار لږې اوبه په ځان واچوئ یو قاب سر وینځئ لږ صابون استفاده کوئ نو ډېر ښه دی تاسو به ټوله ورځ همدغسې تیار چمتو آماده خپلو درسونو ته او هر څه ته به ډېر ښه آماده اوسئ ځکه لامبو همیشه انسان څه کوي همدغسې استواره ساتي دلته هم تاسو ګورئ دا وړوکی ماشوم دا ضرور نه دی چې داسې شاور ولرو یا داسې تشناب ولرو ډېر ساده یو لوټه کې اوبه جوړې کړئ یو وړوکي سطل کې اوبه جوړې کړئ په ځان اوبه واچوئ چې خصوصا د اوړي او یا د پسرلي په هغه کې موسم کې تاسو په دې فصلونو کې چې کله پاڅېږئ نو ګرمي هم ډېره وي که سهار لږ اوبه واچوئ خپل سر وینځئ یو حمام واخلئ نو ډېر ښه هوا به هم ښایي تاسو ګرمي به هم نه کېږي دغسې ستړی به هم څه نه کوئ د ستړتیا احساس به تاسو سره نه وي ګرانو زده کوونکو څومره چې موږ په دې باندې وغږېدو چې تاسو باید کم کم کارونه وکړئ لاسونه په صابون وینځئ حمام وکړئ هر شی په خپل ځای کې منظم کېدئ خپل د خوب ځایونه ټول کړئ دا ټول چیش دپاره دي که دا کارونه تاسو ټول وکړئ انشاءالله هېڅکله به ناروغه نه شئ دا وګورئ دلته دا څنګه ښایي چې دا وړه تبه لري دا مریضه ده ښه دا ولې مریضه ده یا به هوا سړه شوي یا به یې څه خوړلي یا به یې لاسونه ښه نه یې پرېمینځلي یا به یې څه شی چې راوړي هغه به یې نه یې اینځلي خوړلي لکه که د باندې نه تاسو ته میوه راشي پلار مور ورور خور څوک راشي میوه راوړي او تاسو وارخطا هغه واخلئ او همداسې وخورئ او یا یې وینځئ صرف اوبو لاندې نیسئ هغه وینځئ نو څه کېږي
هغې کې میکروب وي. که میوه هم ده باید ښه پرېمینځل شي او که ترکاري ده هر شی چې تاسو خورئ دلته ګورئ چې دا یو بوتل دوا هم لري. دلته یې ګیلاس اوبه هم ایښي چې باید د دوا سره یې وخوري. که تاسو هم خدای مکه خپل د صحت خیال ونه ساتئ نو خدای مکه چې بشئ ناروغه بشئ. دلته همداسې تاسو یو هلک ګورئ چې دا هم څه لري؟ تبه لري. آفرین، دا هم تبه لري او ګورئ چې دا خپل د صحت خیال به یې نه ساتلی او هماغسې چې جنۍ ناجوړه وه دا به هم له یا به تبه لري یا به یې څه خوړلي یا به یې ساړه شوي. تاسو نشئ کولی چې په ژمي کې یو ډېر نري کالي واغوندئ ځکه یخ دی یا باران دی یا واوره ده. تاسو باید خپل ځان په اوړي کې لږ نري کالي، په ژمي کې ښه بانینونه واغوندئ چې شي آفرین چې ساړه مو نشي او خدای مکه ناروغه نشئ. ګرانو ماشومانو دا وګورئ دا ستاسو د اوسني حالت دپاره دی. لکه اوس تاسو پوهیږئ هر ځای کې تاسو به د کرونا نوم اورېدلی چې دا ډېر یو خطرناکه مرض دی، ډېر زیات خطرناکه دی. دې وخت کې باید چې تاسو ماسکونه اول هیڅ باید چې تاسو بیرون لاړ نشئ. لکه که لوبې کوئ که هر څه د خپل کور دننه، که د باندې ځئ نو باید هغه هم که ډېر کم ضرور چې شئ، غیر له هغې هیڅ ضرور نه دی چې باید تاسو لاړ شئ. که ځئ باید دا څه واغوندئ دې ته وګورئ ماسک. آفرین، دې وړې څه اغوستي؟ ماسک یې اغوستی، یعنې خپل لاسونه یې پرېمینځلي چې دا وایي یعنې زه بیخي جوړه یم، ما لاس مینځلی او ماسک مې اغوستی، یعنې ما کورونا نه نیسي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو باید څه وکړئ؟ دا کمې لارښوونې چې تاسو ته وشوي باید تاسو په دې ټولو باندې عمل وکړئ. انشاءالله چې تاسو به هیڅکله ناروغه نشئ. که ماسک واغوندئ، که خپل لاسونه پرېمینځئ، که هر شی منظم خپل د خوب ځای، میوه، ترکاري، هر څه پاکي صفایي. بیا که هم که موږ ټولې خبرې وکړو آخري مطلب یې هم دا دی چې باید هر شی پاکي. اوس زه پوهیږم چې دا څه لارښوونې چې موږ وکړې دا ټول انشاءالله تاسو عملي کوئ. دا وه ستاسو د نننۍ زده کړه او د مکتب د چمتووالي درېیمه برخه وه. انشاءالله چې دې نه مو څه زده کړي وي. تاسو ته ډېره او خوشحاله ورځ غواړم. ښه ورځ ولرئ. تر راتلونکي سبق پورې، تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو ته ښه وخت غواړم. خوشحاله او سوکاله اوسئ.